سلامونه ملګرو، هیله د روغ جوړ او د صحت په جامو کې به وي. بیا هم د نوې ویډیو سره ستاسو خدمت کې حاضر شو. دغه ویډیو کې تاسو ته طریقه ښیم چې څنګه کولی شئ مګزي صرافي څخه $25 بیټکوین ترلاسه کړئ. نو راځئ ویډیو تر پای وګورئ. دوستانو، موږ د مګزي صرافۍ سره یو تړون کوو، یو کوچنی شان قرارداد مو کوو چې زموږ په واسطه به مګزي صرافي هغه کسان چې زموږ د لینک څخه راځي دا صرافي جوین کوي $25 بیټکوین به ورکوي. دلته تاسو ګورئ واضح په دغه ایونټ کې لیکلي چې $25 تاسو کولی شئ وګټئ. دغه ایونټ هم زموږ لخوا اخیستل شوی له دې صرافي چې دلته تاسو زما نوم کتلی شئ او دې کې به اوس څنګه موږ جوین کوو او څنګه به دا $25 بیټکوین له دې څخه ګټو. دوه ټاسک لري، ټاسکونه به تر سره کوو، دا بیټکوین به راخلو. لومړی دوستانو تاسو باید دې کې دلته رجسټر وکوئ، اکاونټ باید رجسټر کړئ، KYC ته اړتیا نشته. نو دلته په دا شین خط رجسټر نو باندې کلیک کوو. دوستانو دلته دا ډول صفحه راځي. کله مخکې اکاونټ لرئ په دې ایونټ کې لیکلي و چې پخوانیو کسانو ته هم دغه کار کوي، کولی شئ لوګین یې کوئ، چک وکوئ، خو که غواړئ نوی اکاونټ هم جوړولی شئ، مشکل نه لري. زه دلته راځم نوی اکاونټ جوړوم. دوستانو دې کار لپاره دلته ایمیل لیکو، دلته ځان ته کوډ لیکو او رجسټریشن کوو. زه دا دواړه لیکم. ښه نو دوستانو، کوډ او ایمیل چې مو لیکو دلته به دا ساین اپ ټو کلایم دې باندې کلیک کړئ. دا چې مو کلیک کپچا راځي دا به ورته دغه ډول حل کوي. دوستانو سره له دې چې تاسو ته دوستانو $25 نغدي بیټکوین درکوي، $60 تاسو ته د فیوچر بونس هم درکوي او یو څه کوچني نور جوایز هم درکوي، یعنې شاوخوا تر $50 پورې بالکل وړیا تاسو ته درکوي. نو کپچا مې ووهله، اوس به مخې ته لاړ شو. ښه نو دوستانو، کپچا چې مو حل شوله، دغې نه بعد به تاسو ته بله صفحه راځي. دا ډول صفحه راځي، ستاسو د ایمیل ته یو کوډ ځي، به راواخلئ، دلته به یې ورکوئ. زه ځم خپل ایمیل نه کوډ راخلم. نو کوډ چې مو راواخیسته به ورته په دې ځای کې پیسټ کړو. دوستانو زه کلیک کوم او دا کوډ ورته ور پیسټ کوم، دغه هم کوډ، او دې کې به اوس زموږ اکاونټ څنګه سي ساین اپ یا جوړ شي. ښه نو دوستانو، زموږ اکاونټ جوړ شو، رجسټریشن مو پکې څنګه شو ترسره شو. ساین اپ چې مو شو دوستانو، دلته به بیا په رجسټر باندې کلیک کوئ او تاسو به دې ایونټ کې رجسټر شئ. ایونټ کې چې رجسټر شوئ اوس دلته سیټ لري. دوستانو البته ټاسک لري، 2 دانې ټاسک لري. اب ورته څنګه کوئ تاسو کمپلیټ کوئ. ټاسک څه ده دلته ګورئ، زه لاندې راځم، دلته ډیټیلز دي. ګورئ لومړنی دی دلته 3 سټپ ایښي. لومړی دا دی وایي چې رجسټر وکوئ دغه ایونټ. دوم سټپ دا ده چې دی وایي لږ تر لږه تاسو باید 100 USDT ډیپوزیټ کړئ خپل مګزي اکاونټ ته او دغه تر 2 ورځو پورې وساتئ. موږ تاسو ته دغه $25 بونس درکو درته. دوستانو دلته دی په خپله هم لیکلي، ګورئ تاسو ته چې ټاسک کمپلیټ کړئ دغه $25 بیټکوین موږ تاسو ته درکو. دغلته هم د ټاسک شرایط لیکلي چې کوم شرایط باید مراعات کړئ تر څو تاسو ته دا درکړل شي. نو څنګه چې مل KYC یا ویریفیکیشن د دې لپاره اجباري یا ضروري نه ده، دلته دی په خپله هم لیکلي. ښه اوس دا 2 ټاسک څنګه ورته کمپلیټ کړو؟ دې لپاره بهتره دا ده موږ لاړ شو د مګزي صرافۍ اپلیکیشن نه کار واخلو. دې ځای څخه اوس دوستانو د مګزي صرافۍ اپلیکیشن لینک زه تاسو ته په ډسکرپشن کې ږدم. دا صرافي ده، که په دې نوم هم غواړئ ډاونلوډوی شئ. دا به ډاونلوډ کوئ، اوپن به یې کوئ. اوپن چې به کو دوستانو دا ډول صفحه راځي، دا به ورته نیکسټ کوئ او دې کې به اوس خپل دغه کوم اکاونټ چې مو هلته جوړ کړه دا به لاګین کړو. هغې کار لپاره ته ګورئ آپشن شته ده، تاسو به پې کلیک کوئ او د لاګین آپشن به وهئ. دلته به په دا لومړي کې خپل کوډ ایمیل ولیکئ، دوم کې خپل کوډ. چې دا کار مو کو اکاونټ مو جوړیږي. اکاونټ لاګین باندې به کلیک کوئ، ستاسو جمیل ته بیا یو کوډ ځي، کوډ به راواخلئ، دلته دا بل سټپ ده، دې کې به ورته پیسټ کوئ او را به شئ په دې ډول اپلیکیشن ته به را داخل شئ، خپل اکاونټ به را داخل کوئ اپلیکیشن ته. نو کله چې مو دا کار وکړو اوس به دې ته $100 ډیپوزیټ کوو، صحیح ده، او هغه به د 2 ورځو لپاره ساتو. دې کار لپاره دلته ګورئ په دا لومړي کې ډیپوزیټ آپشن ده، په دې به کلیک کوئ، دلته به آن چین ډیپوزیټ باندې کلیک کوئ. دا کار چې مو وکړو دوستانو، دلته به ورته په سرچ کې USDT ولیکئ، دا ګورئ USDT چې په دې مو کلیک دلته اوس تاسو ته بله صفحه راځي. دلته دوستانو څو نیټورکونه دي، دغه لومړنی BNB، سمارټ چین یا BP شل، دغه ډېر ښه ده، همدا انتخاب کوئ. په دې اوس که تاسو سره په بایننس کې پیسې یا په بل نیټورک کې صرافي کې ایکسچینج کې هغه به راواخلئ، دغه ته به یې ولېږئ په USDT BP شل نیټورک 100 USDT 101 ولېږئ، بیخي بهتره ده دوستانو. 101 پورې ولېږئ او بس همدې کې پرېږدئ تقریبا د 2 ورځو لپاره. 2 ورځې وروسته به دوستانو تاسو ته دا ټاسک څنګه شي تکمیل شي او دی به څنګه شي، تاسو ته به دغه $25 بیټکوین چې دی ویلي تاسو ته به دغه درکړل شي. دوستانو نور پکې خاص څه نشته ده، صرف همدغه ټاسک یې و دوستانو چې تاسو 100 USDT واچوئ دوستانو
او هغه وساتئ د 2 ورځو لپاره دوستانو. صحیح ده. او یو دانه بل ټاسک هم لري چې مینیموم تاسو باید یو ټریډ هم وکوئ په دې د فیوچر. دلته ګورئ دی لیکلي دي سټپ 3 ده چې دی لیکلي چې تاسو د سل یو اس ډي ټي په اندازه یو دانه ټریډینګ وکوئ، یعنی سل یو اس ډي ټي پورې والیوم پوره کړئ. دا به څنګه کوو دې کار لپاره به راشئ دوستانو، بیرته به اپلیکیشن ته راشئ. دا کار په اپلیکیشن کې په ډیر اسانۍ او راحتۍ سره تاسو کولی شئ. اپلیکیشن چې مو راواز کړ دلته به راشئ د فیوچر برخې ته دوستانو. چې فیوچر برخې ته راغلی په دې به کلیک واخلو. دلته به دوستانو تاسو لومړی ورته دغلته علامه به وینئ، دغه د ډیټا په څیر د وینئ دا کونج کې دغه به ووهئ. خپل سپاټ اکاونټ څخه به یو $100 $50 دې ته به راواچوئ، 55 را ټرانسفر کوئ. ښه ده. نو دلته به سپاټ انتخاب کړئ، دلته فیوچر دلته به 55 ولیکئ. 55 چې مو ولیکئ لاندې به ټرانسفر ووایي، $55 به فیوچر ته انتقال کوئ. دلته به اوس یو کوین انتخاب کړئ، فرق نه کوي چې هر یوي. دلته دا ایکس ګورئ، دا ایکس به دوستانو 2 ورته انتخاب کړئ. صحیح ده، 2 بالکل مناسبه ده، 2 به انتخاب کړئ، کنفرم به کوئ. دلته به دا کلمټ و دا به په مارکیټ کې داسې په مارکیټ، او دلته به دغه خط ورته داسې فول دی خوا کش کړئ دوستانو. دلته به په اوپن لانګ یا اوپن شارټ په هر یوي تاسو به کلیک وکوئ دوستانو. یو پوزیشن به خالص راواز کوئ. مثال په ډول زه راځم یو دانه دلته راوازوم، زه به دا ایکس لږ زیات کړم ځکه ما سره پیسې کمې دي. مثال دا شولو. صحیح ده دوستانو. دلته به پوزیشن زه ورته راواز کړم، دغه د ما یو دانه راواز کړم. چې راواز مو کړو دوستانو دلته دا ډول صفحه تاسو ته راځي. بس بیرته به دلته دا کلوز آپشن ووهئ دوستانو. پوزیشن به څنګه کوئ؟ بند به کوئ. دا کار چې مو وکړو تاسو دا ټاسک هم څنګه شو دوستانو؟ تکمیل شو در سره. نور به نو 2 ورځې انتظار شئ تر څو د دې دا اجازه تاسو ته درکړل شي دوستانو. نو دغه دوستانو دغه ایونټ وو او دغه شرایط وو. که چېرته مو خوښه وه کولی شئ رجسټریشن وکړئ او د $25 ګټلو لپاره خپل چانس وازمایئ.